د روزګان د پوهنې ریاست چارواکي خبر ورکوي چې د یاد ولایت په لورو پرتو سیمو کې خپله دغه ریاست او یو شمېر مؤسساتو د ښوونځیو سربیره 950 محلي ټولګي جوړې کړي دي تر څو له زده کړو څخه محروم ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره سي. د دې ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په دغه محلي ټولګیو کې زرګونه ماشومانو ته د سلګونه ښوونکو په موټ تدریس ورکول کیږي. 900 سنټران موږ لرو د روزګان په ولایت کې او دا 900 سنټران 900 استادان داسې په داسې لرې پرتو سیمو کې دي چې د هغو خلکو د هغو مسلمانانو و تعلیم ته هیڅ لاسرسی نه کېږي. په هغه ځای کې نه مکتب شته نه په هغه ځای کې مدرسه شته. په ورته وخت کې عام ولسونه وایي واک ته د اسلامي امارت تر رسېدو راوروسته په یاد ولایت کې زده کړو ته لاسرسی زیات شوی. د یاد ولایت اوسېدونکي له حکومته غوښتنه کوي چې راتلونکي کې د دې برخې ته پاملرنه لا ډېره کړي. روزګان د ښوونیز ریاست څخه مو ډېره منندوی چې دوی په روزګان ولایت کې 950 ښوونځي یا سنټران فعاله کړي دي او درمخه مثلا پخوا داسې په دا پروتو سیمو کې د ماشومانو زده کړو ته لاسرسی ډېر کم خو اوس ډېر زیات شوی دی. خو د ریاست څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو هم دا ده چې دې ته نوره پراختیا ورکړي او دا ښوونځي او دا سنټران نور هم ډېر کړي. موږ ډېر خوښ یو په دې باندې ځکه هغه سیمې یا هغه کلي چې په هغوی کې د زده کړو سویه ټیټه وه یا کمه وه په هغوی دپاره دا ښه زیری دی چې هغه ماشومان هم په درست ډول زده کړو ته لاسرسی ولري. هغه زده کوونکي چې په دغه ډول محلي ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي خوشحاله دي او وایي چې په یادو ټولګیو کې دوی ته د ښوونځیو په څیر زده کړې ورکول کیږي. یو تن زده کوونکي په اړه امید راډیو ته وویل موږ د اوس ډېرې شی دي دغه ون دیني زده کړې ون عصري زده کړې اوس ویلی سو. په تېر نظام کې موږ دا زده کړې نه سوه کوی جنګونه وه. موږ ډېر خوشحاله د اسلامي امارت څخه. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د روزګان ولایت د پوهنې ریاست خبر ورکړی و چې په روزګان ولایت کې په ښوونځیو کې د زده کړو د کیفیت د ښه کېدو هڅې روانې کړي. انتظار احمد احمدي، امید راډیو، روزګان.